واه تازه نوې او په زړه پورې خبر د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو فرید احمد او وفادار داسې کارنامې وکړي چې د کرکټ په تاریخ کې به چا نه وي کړي. دا چې څه کړي دي ویډیو را سره تر پایه وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس لوبو 15مه سیالۍ کې فرید احمد او وفادار مومن د بوس زون ټوله لوبډله په یو شپېته منډو وسوځوله. دغه لوبه چې د بونډ زون او سپین غر زون لوبډلو ترمنځ د خوست په خوست میدان کې ترسره کیږي. د لوبې په پیل کې پچه د بونډ زون لوبډلې وګټله او لومړی یې توپوهنه غوره کړه. د بوسټ لوبډله په خپله لومړۍ پاڼۍ توپوهنه کې په بشپړ ډول ناکامه شوه او د فرید احمد او وفادار مومن توپ اچونې ته یې هیڅ لوبغاړی ټینګ نه شو او پرله پسې خپلې ویکټې له لاسه ورکړې. د بوسټ ټوله لوبډله په 18 اورونو کې وسوځېدله چې یوازې یو شپېته منډې وکړي. د دوی له لورې اسلام زازی 14، منیر احمد او عین الدین کاکړ 9، عبدالله ترخیل 6، دستگیر خان 5 نه سوځېدلې، صدیق الله پټان 4، توریالی همکار او نوید محمد کبیر 1، نذیر احمد، محمد هاشم او روخان بارکزی په 0 وسوځېدل. د سپین غر له لورې یوازې فرید احمد او وفادار مومن توپ اچونه ترسره کړه چې فرید احمد 6 او وفادار مومن 4 لوبغاړي وسوځول. د یادولو ده چې دا د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو کې د دواړو لوبډلو وروستۍ لوبه ده. همداراز بل لوري ته د ننګرهار په غازي امان الله خان میدان کې هم د امو زون او بني امیر زون لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره کیږي چې د چای تر دمې پورې امو لوبډلې 2 منډې کړي او 4 لوبغاړي سوځولي دي. نو ډیره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.